السلام علیکم. اکثر هاسپټل د داسې مریضان راشي چې د هغوی مین کمپلین دا وي چې ډاکټر صاحب زما خوله ډېره زیاته وچه کېږي، ماته تنده ډېره زیاته راځي، تږی کېږم ډېر زیات، لوږه راته ډېره زیاته راځي، وږی کېږم ډېر زیات، بار بار تش امتیازو له ځم، د شپې سوځلې امتیازو ته پاڅوم. د دې نه علاوه زما چې کوم د سترګو د نظر دی دا داسې بلري کېږي، پري کېږي، زه ستړی کېږم ډېر زیات، زما وزن کمیږي خو ماته پته نه لګي چې دا ولې کمیږي. د دې نه علاوه زما لاسونه، خاص کر زما خپې، د خپو دا تلي دا میږي کېږي، دا سم کېږي. نو ډاکټر صاحب آیا زه ټسټ وکړم یا زه ټسټ ونه کړم؟ اصل کې د شوګر دا مرض دومره عام شوی دی چې په خاندان کې که چېرې تاسو د دا علامات وي، په خاندان کې به خامخا 5-6 کسان داسې وي چې هغوی به تاسو ته وایي چې ته ځان د شوګر ټسټ وکړه. ولې؟ ځکه چې په 2023 کې 537 میلیون کسانو ته شوګر و. ماهرین دا وایي، پروجیکشن دا دی چې په 2030 کې به 643 میلیون کسانو ته شوګر وي، او هغوی بیا دا هم وایي چې په 2045 کې به 783 میلیون کسانو ته شوګر وي. دا به د شوګر په مرض کې مبتلا وي، کوم ته چې موږ ډایبټیز وایو. چونکې موږ په 2024 کې پاتې کیږو، نو که چېرې زه د 2024 حوالې سره خبره وکړم، نو په 2024 کې تقریبا 10 میلیون کسان داسې دي چې د دې شوګر د دې مرض پته نه ده لګېدلې. دا د شوګر مریضان دي خو دوی خپل ټسټونه نه دي کړي او د دوی د دې مرض پته لګېدلې نه ده. تقریبا 30 میلیون کسان داسې دي چې دوی د شوګر د دې مرض پته لګېدلې ده. د دې نه علاوه 115 تقریبا 116 میلیون کسان داسې دي چې هغوی که نن نه دی سبا دی او که سبا نه دی بله ورځ دی، دا به د شوګر مریضان وي. هغوی ته چې کوم موږ ورته وایو پري ډایبیټک دي. په ننني لیکچر کې به زه د 3 قسمه ټسټونو حوالې سره خبره کوم چې په هغې کې د یو ټسټ نوم دی HbA1c، بل هغه کوم چې نهارې والا دی فاسټنګ بلډ ګلوکوز لیول، بل چې کوم په مړه باندې موږ کوو. ها که چېرې زه د HbA1c حوالې سره خبره وکړم، HbA1c ته اصل کې موږ وایو ګلایکوسایلیټډ هیموګلوبین. د دې څه مطلب دی؟ ګوره، د شوګر اصل کې د ډایبټیز چې کوم دی نو هغې نور هم ټایپس دي. که چېرې زه د کامن ټایپس خبره وکړم، کوم چې 2 دي، نو په هغې کې چې کوم ډایبټیز ټایپ 1 دی، نو هغې کې اصل کې داسې چل کېږي چې په هغې کې انسولین نه پیدا کېږي. اوس په تاسو وایي چې انسولین څه شی دی؟ نو ګوره، زمونږ په وجود کې لبلبه ده، کوم ته چې مونږ پنکریاز وایو، په هغې کې آیزلټ اف لنګرهان دي. ټیک ته په هغې کې دننه چې کوم دی زمونږ سره یو سیل دی چې هغې ته مونږ وایو بیټا سیل. دا بیټا سیل یو سیس پیدا کوي چې هغې ته مونږ وایو انسولین. او د دې انسولین کار څه دی؟ کله چې مونږ د ضرورت نه سیوا خواږه وخورو او هغه زمونږ بلډ ته لاړ شي، نو د دې انسولین کار دا دی چې دا یو قسم دا د دې خوږو انټرنلایزیشن کوي. دا خواږه چې کوم دی سیلز ته وردننه کوي. د ضرورت نه سیوا چې کوم خواږه دي دا په وینه کې نه پرېږدي. د الله تعالی نظام داسې دی چې هر یو څیز یې په لیمټ کې پیدا کړی دی، نه د خپل لیمټ نه سیوا او نه کم. که سیوا شي نه هم مسله جوړي او چې کم شي نه هم مسله جوړي. نو اکثر داسې کار وشي چې زمونږ چې کومه لبلبه ده دغه انسولین دی نه پیدا کوي، نو هغې ته مونږ وایو ټایپ 1 ډایبټیز ملایټس. دویم ته مونږ ټایپ 2 ډایبټیز ملایټس وایو. ټایپ 2 ډایبټیز ملایټس کوم وي؟ اوس ګوره، زمونږ انسولین خو پیدا کېږي، لبلبې پیدا کوي، خو اصل کې د چا نه چې د انسولین کار اخلي مخکې کوم ریسپټر چې ورته مونږ وایو، اصل کې هغه خراب وي. نو هغه خپل کار خو بیا نشي کولی. که انسولین خو بشته په نوم باندې شته، لکه مثال چې کوم دی لکه پاکستان د حکومت ته کوم چې دا اوس کرنټلی دی په نوم باندې شته، خو دوی هېڅ هم نشي کولی، نه هغه حساب کتاب دی. نو څه چل کېږي؟ په دواړو صورتحال کې زمونږ خواږه چې کوم لیول دی دا زمونږ ټول په دې وینه کې گردش کوي. نو په وینه کې خو چونکې زمونږ چې کوم ریډ بلډ سیلز دي، هیموګلوبین دی، هیموګلوبین هم پکې ګرځي راګرځي. نو د هیموګلوبین سره چې کوم دی دا خواږه اټیچ شي، دا د سره یو ځای شي،
نو دې ته موږ وایو ګلایکوسایلیټډ هیموګلوبین. اصل کې هیموګلوبین چې کوم دی نارملی د کار دا دی چې کوم اکسیجن دی چې دی وړي راوړي، خو بس بدقسمتۍ نه چې کوم دی انسولین نشته دی، چې انسولین نشته دی بس اوس د پسې چې کوم دی دا ګلوکوز چې کوم زموږ دا خواږه دي دا به د پسې چپکاو شي. ها نو دې ته موږ وایو ګلایکوسایلیټډ هیموګلوبین. نو په دې ټسټ کې په HbA1c کې موږ اصل کې ګورو چې زما په دې HB پسې زما په دې هیموګلوبین پسې څومره خواږه چپکاو شوي دي، څومره ګلوکوز چې کوم دی په ده پسې نښتي دي. ها او دا موږ ته د تېر شوي 2-3 میاشتو چې کوم صورتحال دی دا موږ ته هغه بیانوي چې په دې تېر شوي 2-3 میاشتو کې ستا د خوږو څه پوزیشن دی. ټیک ده. HbA1c یو ډېر اهم ټسټ دی، ډېر زیات اهم ټسټ دی. بل زموږ سره راځي فاسټینګ او افټر ایټینګ. کوم چې فاسټینګ او رینډم ګلوکوز ټسټ دی که نه، دا موږ ته تازه ترین صورتحال ښیي. یو په نهاره باندې چې خوراک دې نه وي کړی ټسټ وکړي، بل په مړه باندې چې تازه ترین څه صورتحال دی زما د خوږو، هغه موږ ته په دې 2 ټسټونو باندې پته لګي. ها که چېرې یو کس ته ډایبیټیز وي او د شوګر مریض دی، نو هغه له پکار دي چې هر 3 میاشتې پس خپل HbA1c ټسټ وکړي. ډاکټر دپاره به هم اسانه شي، استاد دپاره به هم اسانه شي. که چېرې میډیسن چینج کول وي، دا کم میډیسن چې تاسو خورئ کیدای شي دا صحیح کار نه کوي، کیدای شي ستاسو دا چې کوم صورتحال دی دننه د شوګر دا ډېر زیات ګډوډ دی، نو کیدای شي ډاکټر صاحب چې کوم دی تاسو ته میډیسن چینج کړي. ها اوس موږ دا وایو چې آیا زما شوګر شته یا نشته دی، چې څومره لیول ته زما HbA1c ورسي یا چې کوم د فاسټینګ ورسي یا د خوراک کوم چې په مړه باندې دی څومره لیول ته چې دا ورسي، نو ته ما ته وایي چې ستا شوګر دی یا نه دی. تاسو HbA1c ټسټ وکړو او هغه 5.7% نه کم راغلی، نو اټ مینس چې ته صحیح نارملی بالکل ټیک یې. که چېرې ستا HbA1c د 5.7 نه واخله د 6.4% ترمنځ وه، نو اټ مینس چې ته ډېر زر د که تا کنټرول ونه کړو نو ته به زر چې کوم دی د شوګر مریض شي. هغې ته موږ وایو پري ډایبیټیک، مطلب د شوګر د مرض د کنفرم کېدو نه مخکې. صحیح ده. که چېرې ستاسو چې کوم HbA1c ټسټ دی د هغې لیول د 6.5% نه سیوا زیاده یا چې کوم د 6.5% راغلی، نو هغې ته موږ څه وایو ډایبیټیز کنفرم شو. ها که چېرې تاسو نهارې والا ټسټ وکړو او هغه د 80 نه واخله د 100 ترمنځ و، نو بالکل ټیک ټاک یې نارملی. که د 101 نه واخله 125 پورې راغلی، نو احتیاط کول دله پکار دي. که چېرې احتیاط دې ونه کړو نو ډېر زر به د شوګر مریض شي. که د 126 یا 126 نه زموږ سره سیوا راغلی نهارې والا ستا ټسټ، نو ته د شوګر مریض یې. تا له پکار دي چې ډاکټر صاحب تاسو ته علاج شروع کړي. صحیح ده. ها اوس که چېرې تاسو خوراک وکړو او د هغې نه پس 1-2 غنټې دوران کې، مطلب سمدستي تاسو چې کوم دی خپل ټسټ وکړو د خوراک نه پس په غنټه 2 کې دننه تاسو ټسټ وکړو او هغه 170 نه واخله 200 پورې راغلی، نو دا بالکل نارمل دی. که چېرې 190 نه 230 پورې راغلی، نو احتیاط دله پکار دی. که چېرې 220 نه 300 پورې راغلی، نو شوګر مریض شوی. ها اوس بل تاسو خوراک وکړو او د هغې نه 2-3 غنټې پس تاسو ټسټ کوئ، نو که چېرې 120 نه 140 پورې راغلی بالکل نارمل دی. 140 نه 160 پورې راغلی احتیاط دله پکار دی. که چېرې د 200 یا د 200 نه سیوا راغلی، نو د شوګر مریض دی.